لسو بیم به و چې مونږ کور کې ناستو خپل روزګار هم کوو دې کې دروازه راوټکېدله مسکالو شو موبایل باندې ما ورته وویل چې موبایل له ورشې زما خاوند راغی ذاکر نومېږي دروازه یې راوټکوله مونږ چې کله هلته ماشوم ور ولېږلو ماشوم کپړې هم غاړه کې نه وې لغړو مور پاکولو چې کله دروازې له ورغې دروازه یې پلاو کړه هغه رامنډې کړو ډېر غیبتي و جړلې ویلې چې پولیسان راغلل او مور ته ویله مې پولیسان راغلل اوچته شه پولیسان چې رادنه شو زما خاوند یې دننه رادیکه کو هغه ځان سره سړک نه را روان کړی او د محسن په شیطانۍ باندې بېګا شپې 9 بجې محسن اطلاع وکړله چې عدنان کمانډر را سره مخکې سیټ کې ناست دی او دا زما لیور چې دی عبید نومېږي چې دا کم پروګرام له ځي د معلومات کوي یې سار کې په حجره باندې اردن نه شئ خاموشه خاموشي موږ یتیمان یو خپل دا لیورونه مې یتیمان دي دو چې کله سار راغلل ډزې وشولې اچانک ډزې وشولې چې موږ ورمنډې کړې چغې چغې جوړې شولې دا خواښې مې بېهوشه شوه رالاړه شوله دلته چې موږ پسې ورغللو پولیسانو موږ ته منډه راووښله زما نه هم لوپټه راښکله د دې نه هم لوپټه راښکله وایي تاسو دننه شئ کور ته موږ خپله لکان راونیول موږ له یې دیکې راکړلې زما خپله مور هم بېهوشه شوله د راوغورځېدله د حجرې مخه کې تور شاپر ورسره و هغه یې لړه کړلو هغې کې د آی زکونۍ وې چې کله یې لړې کړې ویلې دا وګوره کله به راشي وبه ګورې زما لیورونه خاوند چې راښکلی هغه ځای معلوم دی دروازه 2 ډزه لګېدلې ده هغه معلومه نور چې څه کنځل څه بد رد په خوله راتله موږ ته ویلي دي کور ته یې موږ پسې منډه راوواله په کوڅه کې موږ له دیکې راکړلې ویلې چې تاسو دننه شئ تاسو مه راوځئ دلته قاتل دی محسن ورته ټېلیفون راوکړو زما خاوند یې ورته یادولو چې ذاکر د کور سړی دی ذاکر راوچت کا همدغه یو دی دغه چې پرې نه دی ورته ویلې بېغمه شه محسنه موږ درغللو را روان کړی دی ذاکر را سره دی ښه ډېر سوال زاري دا خواښې مې په سپین سر ورغله ډېرې زارۍ جړاګانې فریاد یې ورته وکړه دی هم دیکه کړله ویلې چې ستا خبره نه منظورېږي دلته قاتل پروت دی موږ په قاتل پسې راغلي یو زموږ حجره یې مکمل وکتله زموږ په حجره کې هېڅ هم ثبوت نه کړل هغه نسوار څه دي چې نسوار هم زموږ په حجره کې ثبوت نه شو نه موږ کله داسې څوک شته چې هغه نسوار هم وایي چې داسې د چرسو په دغه راغلي نو داسې تکړه شي مکمل د نیر غاړه دې بنده کړي ولې چې آیس پکې خرڅېږي پوډر پکې خرڅېږي چرس پکې خرڅېږي هر یو کار کېږي بیا ولې هغه نیر غاړې نه جومات ولې نه جوړوي چې دا هر څه پکې خرڅېږي ولې هغې نه جومات نه جوړوي هر سړی همدې یو که پروټۍ پسې ورک شوی دی که په چرسو ګټل کېږي که په کباړ ګټل کېږي که په فروټو ګټل کېږي خو هر سړی ماښام خپلو بچو له نړۍ راوړي دا روچه شو دا ولې دا مخکې د محسن سره لانجه راغلې وه لانجه شوې وه بیا مشران کېناستل ننواتې وشوله ګډې راوستلو هغه حلال شو هغه کیسه ختمه شوله دا د محسن په سلا نن راغلي وو زموږ د ښځو بېعزتي شوې موږ نه لوپټې غورځېدلي دي په موږ ډزې شوي دي موږ ته کنځلې ویلی شوي دي هر څه یې موږ ته ویلي دي سهار زموږ ماشومان په پردي کور کې اوسه پورې په هماغه شان لغړ حالات کې دي په کوم حالات کې چې موږ لمبول او چې کپړې مو وربدلولې هماغې حالات کې په پردي کور کې ناست دي نه روټۍ نه چای دا تر ننه پورې موږ د سهار چای قسم سره که څکلی به مې نه به هم داسې خولې له راوړی د دې غوغا د وجې چې اچانک غوغا جوړه شوه اوس یې زما خاوند اوچت کړلو 2 ګاډي دا یو توره ټوډي وه دا کوم چې حجرې ته رادننه شوي د ټولو تورې کپړې اچولې مضبوط مضبوطو غټ غټ پهلوانو ټولو سره هم ټوپکې په لاس کې وې دا یو عدنان کمانډر و پکې چې بېګا یې دا اطلاع ورکړله چې عبید څه ټایم دغه له ځي پروګرام له همدې محسن په شیطانۍ محسن ورسره مخکې سیټ کې بېګا هم ناستو چې اطلاع وشوله زما خاوند ته ټېلیفون وشو چې محسن دا خبره وکړو په حجره به هم درنه کېږي موږ د غریبۍ او د دغه د وجې چې په کور کې به کرایي کور کې پراته یو اوس دا څو ورځې کېږي چې بل مشر را سره وکورې رانه خرڅ کړو د کرایي په کور کې پراته یو کرایي ورله 100,000 روپۍ کرایي ورکړو د شیر اجي کور کې اوسېږو په موږ باندې غوغا جوړه کړه هغه ماشومان اوسه پورې په هغې بل کور کې لغړو همداسې ناست یو ډزې وشوې دومره وایي ډزې وکړې چې انتهایي ډزې وکړلې 2 ډزه زموږ حجره لګېدلې یو ډزې په دې باندې وکړلو چې دا لړه شوله او لوپټه هم ترې وغورځېدله دی هغه خپل لور بچ کړو او ډز د دې طرف ته خپو طرف ته لاړو چې دا پکې بچ شو او ونه لګېدله دومره ظلم ولې کېږي پکو چې موږ له انصاف راکړی شي که په یو غل یو قاتل یا یو غټه خبره مجرم وي هغه پسې راشي بیا هم یاره ګواهان به یې چې یاره په ده پسې راغلي قسم درته کوم که زموږ د روپیو عمره ګناه وه چې دا کار ده کړی دی ولې په څه وجه موږ سره دا ظلم وشو زموږ ماشومان وچغېدل زنانه بې عزته شولې ډزې پرې وشولې کنځلې ورته وشولې ښه هر څه ورته وشو ولې دا کېږي دا اسلام کې راغلي چې یو زنانه سره دې داسې وشي سړي سره وشي بیا موږ نه یو ټوپک وړی دی 75 موبایلونه وړي دي نور په حجره کې آیز یې په خپله تور شاپر کې راوړي چې د ګاډي نه راکوشو تور شاپر ورسره و هغه یې لړه کړل بیا یې چغې والې چله دلته موږ آیز تاسو راشئ خپله یې کتلی شئ که چېرته نسوار تاسو راوویستله بیا هم زه جرم